دولت جوړونکي د لومړنیو پایلو اعلان کې نور ځنډ د زغملو نه دی. د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې نور ځنډ د زغملو نه دی او ټاکنیز کمیسیونه دې پرته له کوم ځنډ څخه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دولت جوړونکي ټیم د سیاسي کمیټې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې له کوم څرګند دلیل پرته د ټاکنو پایلو اعلان کې ځنډ هیواد له ګونګ حالات سره مخامخ کوي او نه شفافیت په صورت کې دغه حالات د هیواد اقتصاد او د سولې پروسې ته زیان رسوي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د ولسمشریزو ټاکنو له نورو ټیمونو غوښتنه کړې ده چې له اسنادو او دلایلو پرته دې د غیر مسؤلانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت د تضمین په هدف له ټاکنیزو کمیسیونو سره خپله مرسته وکړي. د یادولو ده چې عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او دوه نور ټیمونه د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره پرېکون اعلان کړی دی او له خپل څارونکي د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه بیرته ورغوښتي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون 13 ورځ ویلي وو چې دوی له ځینو مرکزونو رایې بیا ځلې شماري او څېړي، خو یادو ټیمونو ویلي وو چې لومړی دې د هغو رایو په اړه پرېکړه وشي کومو چې ستونزه وه، له هغه وروسته دې بیا ځلې رایې وشمېري. یاد دې وي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره رایه اچونه د تلې په 4مه نیټه ترسره شوې ده او ټاکل شوې وه چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه نیټه اعلان شي، خو دا اعلان وځنډېده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې دوی به د لړم په 30مه نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې ښایي لومړنۍ پایلې د لړم په 30مه نیټه هم اعلان نشي، خو باید زموږ هغه پیسې راکړي چې انتخاباتو پورې هم کار کړی دی.